سوره ملک مکی سورت ته پدې کې 13 آیتونه او 2 رکوګانی دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی برکت والده غزاد بيده الملک چې د پلاس کې حکومت ته وهو على كل شيء قدير او دې په هر چیز باندې قادر دی. الذي غزاد هغه الله خلق الموت والحیات چې پیدا کړی دی مرګ او ژوند ليبلوکم د پاره د دې چې اوزمای تاسو ايکم سوق دې پتاسو کې احسن عملا زیات خ په عمل کې وهو العزيز الغفور او دې غالب او بخون کې دی. الذي غزاد خلق 7 سماوات چې پیدا کړل و اسمانونه طباقا یوبل د پاسا ما ترى نبوینتو فی خلق الرحمن په پیدائش د الله تبارک وتعالى کې من تفاوت فرق فرجع البصر نتبیا نظر واچوا هل ترى آیات ویني من فطور فرق خلل ثم ارجع البصر بیا نظر واچوا کرتين په دویم ځل دوباره ينقلب اليك البصر واپس بشیتا تسترګي خاصئا ذلیل وهو حسير او دا بستړي شوی وي. ولقد او خامخ په تحقیق سره زینا السماء الدنيا مونږ خيستکلو اسمان د دنیا بمصابيح په دیو سره وجعلناها او مونږ جوړ کړی دا رجومن د وشتلو آلی للشیاطین د پاره د شیطانانو واعتدنا لهم او مونږ تیار کړی دی د دوی د پاره عذاب السعير عذاب د بلکړی شوی اور یا عذاب د دوزخ وللذین او د پاره د هغه کسانو کفرو چې کافران دي بربهم بخپل رب باندې عذاب جهنم عذاب د دوزخ ته وبئس المصير او ډیر بد زید د ورتلو. اذا القوا فيها هر کلا چې دوی وغرزول شي پدې کې سمعوا لها شهيقا ندی بوري د هغه چغه وهي تفور او هغه بجوش وهي تکادو نزدې دا تميز من الغيظ چې اوشليږي د ډېر غصینا د ډېر قهر نه كلما القيا هر کله چې وغرزول شي فيها پدې کې فوج یوډلا سألهم خزنتها نو تپوس بکوي محافظ فرشته ده دي الم ياتكم نذير آیا نور غلی تاسو ته يرون کې قالوا بلا دی بوای چې ولنا قد جاءنا نذير بشک راغلی مونږ ته يرون کې فكذبنا نو دروغ نسبت کړو مونږه دروغجن ګړلیو مونږه وقلنا او مونږ ویل ما نزل الله ند نازل کړي الله تعالی من شيء حسيز ان انتم نيتاسو الا في ضلال كبير مگر په لوی گمراهۍ کې وقالو او دی بوای لو كنا نسمع کچری مونږه اوریدلې وي او ناقلو یا مونږه پوهېدلې ما كنا في اصحاب السعير نو نبو مونږ په خاوندانو د دوزخ کې نبو مونږ په دوزخیانو کې فاعترفوا پس اقرار به وکړي دوی بذنبهم په خپل ګناه باندې فسحقا لعنت وی لاصحاب السعير د پاره د دوزخیانو. ان الذين بشك هغه کسان يخشون ربهم چې یریږي د خپل ربنا بالغیب په نالی دلو لهم اشتدد دوی د پاره مغفرة بخنا واجر كبير او اجر ډیر لوی. واسروا قولكم او تاسو پټکړی خپل خبره او جهرو به یا ښکار کړی دی لرا انه علیم بشک الله تعالی په دې بذات الصدور پرازونو د سینو. الا يعلمو آیا نه پوهیږي من خلق هغه ذات چې جا پیدا کړل وهو اللطيف الخبير او دې باریک بین او خبردار. هو الذي الله تبارک وتعالى هغه ذات ته جعل لكم الارض چې جوړه کړه تاسو د پارزمکا ذلولا د استعمال قابله فمشو فی مناکبها پس روان شي تاسو د دې پلارو کې وکلوا من رزقه او خرید د رزقنا و الیه النشور او د طرف ته بیا ورپاسیدل دي د طرف ته بیا راجوندي کېږي بتاسو و الیه النشور او د طرف ته دوباره ورپاسیدل دي یا د طرف ته دوباره ورغونډېدل دي. امنتم آیا تاسو په امن کې شوي
آیا تاسو به یری شوی ای من د هغه چانه په السماء چې په اسمان کې دی ان يخسف بكم دا چې نن باسی تاسو الارض پزمکه کې فاذا هي تمور پس بیا ناګهانه دا په لړزیدو شي ام امنتم آیا تاسو په امن کې شوی ای آیا تاسو به یری شوی ای من د هغه چانه په السماء چې په اسمان کې دی ان يرسل علیکم دا چې راولیږي پتا سو باندې حاصبا د کانو باران فستعلمون پس زرد چې تاسو به پوه شئ کیف نذیر چې څنګه دی يرول زما ولقد كذب الذين او بشکا دروغ غړلیو هغه کسانو من قبلهم چې وړاندې لدینو فكيف كان نکیر پس څنګه شو عذاب زما اولم يروا آیات ندی کتلې ال الطير مارغانو ته فوقهم چې د پاسه د دوی دي صافاتن خورون کې دي د وزرو ويقبضنا او راټولون کې دي ما يمسكهن ندي راټینګون کې د مارغانو لرا الا الرحمن مگر الله تعالی انه بشک دی بكل شيء په هر یو سیز باندې بصیر لدنکه امن هذا الذي آیا سوق دی هغه کس هو جند لکم چې هغه لخر د تاسو د پاره ينصرکم چې مدد وکړي تاسو من دون الرحمن سوا د الله تعالی نه ان الکافرون ندی کافران الا فی غرور مگر په دوکه کې امن هذا الذي آیا سوق دی هغه کس يرزقکم چې رزق درکړي تاسو ته ان امسک رزقه کچره الله بند کی خپل رزق بل لجو فی عتوین بلکې دوی کلکن خطیدی په سرکشی کې و نفورن او په نفرت کې افمن پس آیا هغه کس یمشي مکبن چې روان وی اړولې روان وی الټا علی وجهه په مخبل اهدا دې ډېر په هدایت باندې دي ام يمشي یا هغه کس چې روان وي سويا نیغ علی صراط مستقیم په سملار باندې قل افرمای محبوب صلی الله علیه وسلم هو الذي الله تبارک وتعالى هغه ذات ته انشأکم چې پیدا کړی تاسو وجعل لكم السمع او جوړ یې تاسو د پاره غوګونه والابصار او سترګې والافئده او زلونا قلیلا ما تشکرون ډیر لږ تاسو شکر کوئ قل افرمای محبوب صلی الله علیه وسلم هو الذي الله تبارک وتعالى هغه ذات ته ذرأکم فی الارض چې خوارې کړې تاسو پس مکه کې و الیه تحشرون او هم دته طرف ته تاسو جمع کول شي ويقولون دوی متى هذا الوعد کله بوي دا وعده ان کنتم صادقین کچریه تاسو رښتونی قل افرمای محبوب صلی الله علیه وسلم انما العلم بشک د علم عند الله د الله سره دی وانما او خبر داده بل نه دا انا نذیر مبین ز يرون کې يم خکارا فلما راوه بیا هر کلا چې دوی اوینی دلارا زلفتن بالکل نزدې سیئت نوران بشي وجوه الذين كفروا مخونه د هغه کسانو چې کافران دي وقيل او وبویل شي هذا الذي هم دا هغه دي دا هغه سیز دی کنتم به تدعون چې تاسو په دنیا کې غوښتلو قل افرمای محبوب صلی الله علیه وسلم ارایتم آیا کتلی دی تاسو ان اهلکنی الله کچری هلاک کړي ما الله تعالی ومن او هغه کسان معیا چې زما سره دي او رحمنا یا رحم کړي په مونږه فمن یجیر الکافرین نسوک دی چې پناور کی کافرانو ته من عذاب علیم د عذاب دردناک نه قل افرمای محبوب صلی الله علیه وسلم هو الرحمن هم دې ډېر مهربانا آمنا به مونږ ایمان راوړې دې په د باندې وعليه توکلنا او په د مونږ توکل کړې دې فستعلمون پس زرد چې تاسو به پوه شئ من هو فی ضلال مبین چې سوق دې په گمراهی ښکارا کې قل افرمای محبوب صلی الله علیه وسلم ارایتم آیا کتلی دی تاسو ان اصبح ماؤکم کچریشی وبستاسو غورا اوچی فمن یاتیکم نسوک بر راولی تاسو تا بما معین ابو روانه سورۃ القلم سورہ قلم مکی سورت ته او پدې کې 250 آیتونه او دورو کوګانی دي بسم الله الرحمن الرحیم نون
نون د حروف مقطعات نه دی الله تعالی او د الله تعالی رسول د دې په معنا باندې خپوهيږي والقلم وما يسطرون قسم دې په قلم باندې وما يسطرون او په هغه څه چې لیکي فرشته ما انت نیت بنعمت ربک په نعمت د رب خپل بمجنون لیونه وان لك لاجرا او بشک اشتد استاد پر اجر غیر ممنون نه ختمیدون کې وانك او بشکت لعلى خلق عظیم په اوچته مرتبه د اخلاقو کې په لعلى خلق عظیم په خوې اوچت یې فستبصروا پس تب زرد چې تب اوینه و یبصرون او دوی به هم اوینه بأيكم المفتون چې سوق دی پتاسو کې لیونه ان ربک بشک ربستا هو اعلم هغه خپو هدي بمن په هغه چا باندې ضل عن سبيله چې گمراه شو د لارینا وهو اعلم او هم د خپو هدي بالمهتدين په لار مندونکو فلا تطع المكذبين پس ته خبره ممنا د دروغ غنونکو ته خبره ممنا د دروغو نسبت کوونکو ودو لو تدهنو دوی غواړي کاش چې ته نرمي وکړي فيدهنون نو دوی به هم نرمي وکړي ولا تطع او ته خبره ممنا کل حلاف مهین د ډیر قسم خورونکی مهین ذلیلا حمازن د هر عیب کوونکی مشائن د ګرزندا بنمیمن په چغله باندې ګرزندا چغل خور دی مناعن منکون کې للخير د نیک کار معتدن د حد نه تیریدون کې اثیمن ګناګار دی عتلن بدمزاج دی بعد ذلك زنیم پس د دینا بد ذات دی بد اصل دی ان کان ذا مال و بنین زکه چې د خاوند مال او د زامنو اذا تطلع علیه هر کلا چې ولستلی شي په د باندې آیاتنا زمونږ آیاتنا قال نوای اساطیر الاولین چې افسانی دي د پخوانو خلقو قصې دي د پخوانو خلقو سنسمه علی الخرطوم زرد چې مونږ به داغ ورکو دتا علی الخرطوم د پپوزه باندې ان بلوناهم بشکا مون ازمایل دي دوی کما بلونا اصحاب الجنه لک مون چې ازمایل او خوندان د باغ اذ اقسموا هر کله چې دوی قسم او خړو لا يصرمنها چې دوی به ضرور پرې کوي د میوي مصبحين په وخت د سحر کې ولا يستثنون او دوی ان شاء الله او نويل فطاف عليها نو اوچور لیدو په دی باندې طائف یو چورلیدون کې آفت من ربک د جانب د ربستانا وهم نائمون په داسې حال کې چې دوی اودو فاصبحت نشود غباغ کسریم پشان د ریبل شوی فصل فتنادو نو دوی आवाज وکړو یو بلتا مصبحین د سحر کې دو په وخت کې انغدو علی حرثکم دا چې تاسو سحر وخت لاړ شي خپل پټی ته ان کنتم صارمین کچریه تاسو فصل یا میوه حاصلون کی راټولون کی فانطلقوا پس دوی روان شول وهم يتخافتون او دوی یو بل سره پټي خبرې کولې الله يدخلنها دا چې داخل نشي اليوم ننرزي علیکم تاسو ته مسکین سوک مسکین وغدو او دوی سحر را پاسیدل سحر وختي را پاسیدل علی حردن ډیر په اهتمام سره قادرین چې قادر وو چې برلاسی وو یا پخپل تدبیر باندې غاویر وو فلما راوها پس هر کله چې دوی اولیدو د غباغ لرا دغه تباشوی باغ یې اولیدو قالو نو دوی اویل انا لضالون چې بشک مونږه خامخ لار هیرون کیو بل نحن محرومون بلکې مونږ خو بد نصیب یو قال اوسطهم اویل منزنی د دوی الم اقل لكم ایا نو ویل ما تاسو ته لولا تسبحون چې تاسو ولې تسبیح نکوي تاسو ولې د الله پاکي نه بیانوي قالو دوی اویل سبحان ربنا پاکی د زمونږ رب لرا انا كنا ظالمین بشک ومونږه ظالمان فاقبل بعضهم نپسر مخامخ شول بعض د دوینا علی بعض په بعض نورو باندې یتلاومون چې ملامت کول دوی یو بل
قالو دوی اویل یا ویلنا هی افسوس دی مونږ لرا هی هلاکت دی مونږ لرا انا كنا طاغین بشکا و مونږه د حد نه تیریدون کی عسى ربنا امید دی چې زمونږ رب ان یبدلنا په بدله کې راکی مونږه تا خیرا منها غره باغ د دینا انا الى ربنا مونږ خپل رب طرف ته راغبون رجوع کوونکیو كذلك العذاب دغشان وی عذاب ولا عذاب الاخره اکبر او خامخ عذاب د اخرت ډیر لوی دی لو كانوا يعلمون کاش چې دی په هده ان للمتقین بشکد پرهیزګارانو د پاره عند ربهم د دوی د رب سره جنات النعیم باغونه د نعمت تی افنجعل المسلمین آیا وګرځو مونږه جوړ کړو مونږه مسلمانان کل مجرمینا پشان د مجرمانو مالکم سشوی دی تاسو لرا کیف تحکمون سرنګ تاسو فیصله کوي ام لکم کتابن آیاشت تاسو سره س کتاب فيه تدرسون چې په هغه کې تاسو حکمونه لولې په هغه کې تاسو تلاوت کوي ان لکم فيه بشکشت تاسو د پاره پدې کې لما تخیرون هغه سوچ تاسو خوخوي ام لکم ایمانون آیا تاسو د پاره شته په خو وعده علینا په مونږه باندې یا ام لکم ایمانون آیا شته تاسو د پاره س قسمونه علینا زمونږه په ذمہ باندې بالغتون چې رسیدون کی دی الی یوم القیامت تر د ورځې تر قیامت ان لکم بشک تاسو د پاره بوي لما تحکمون هغه سوچ تاسو حکم کوي یا هغه سوچ تاسو فیصله کوي سلهم تپوسو کده دوینا ایهم چې سوق د لدوینا بذالک د دې خبرې زعیم دعویدار ام لهم شرکاء او آیا دوی د پاره شریکان دي فلیاتوا بشرکائهم پسراد ولی شریکان خپل ان کانوا صادقین کچری دی دوی کچری ودوی رښتیا وینکی یوم یکشف عن ساقن په هغه ورځ چې ښکار کړي شي پندای و یدعون او دوی براو بللی شي ال السجود د سجدو د پاره فلا یستطيعون ندیبای نشي کوله خاشعه ابصارهم ټټه به سترګې د دوی ترحقهم ذلت خور بوي پدی باندې ذلت وقد كانوا او دوی برابل شول وقد كانوا يدعون او ودوی چرابلل بشول ال السجود د سجدو طرف ته وهم سالمون او دی روغ رمټو فذرني پس پرېګ دما ومن او هغه سوق یکذب چې نسبت د دروغ کوي به هذا الحديث د خبره ته سنستدرجهم زرد چې مونږ برورو راکا ګودوی من حيث د داسې زینا لا يعلمون چې دوی به نه پوهیږي و املی لهم او ز مهلت ورکوم دیتا ان کیدی بشک زما تدبیر متین ډیر زبردست ډیر پوخ دی ام تسالهم آیات غواړي د دوینا اجرن س اجر فهم من مغرم ندید دغه تاوان نا مثقلون درندي ام عندهم الغیب یا د دوی سره غیب او علم دی فهم یكتبون چې دوی دالی کی فصبر پس صبر کوا لحکم ربک د حکم د رب خپل ولا تکن او مکیګه ک صاحب الحوت پشان د خاوند د مهی اذ نادا هر کله چې د आवाज وکړو او هو مکذوم او د غم نه ډکو لولا ان تدارکه ک چری راټینګ کړي نوې دلرا نعمت من ربه فضل د رب خپل لنبذ بالعراء نو غرزول شی وو په هوار میدان کې په ډاګه میدان او هو مذموم او د بدحال او په بدحال به اختو فاجتباه ربه پس بیا د لره غوړه کړو رب ددو فجعله من الصالحین پس کلو یې د نیکانو نه و ان یکاد الذین او نزدیوا او بشک نزدیوا الذین کفروا هغه کسان چې کافران دي ليزلقونک چې اوخیویتا بابصارهم په خپل سترګو سره لما سمعوا الذکر هر کله چې دوی ووري دا قران ويقولون او دوی وای انه لمجنون چې بشک دی خو لیونه دی وما هو الا او ند دا قران الا ذکر مگر نصیحت للعالمین د پاره د تمام مخلوقاتو
سوره حاقه مکی سورت ته پدې کې 52 آیتونه او 2 رکوګانی دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الحاقه ضرور واقع کیدون کې ده. ملحاقه سدي هغه چې ضرور واقع کیدون کې ده. وما ادراک او تا تسمعلومه ده ملحاقه چې سو واقع کیدون کې ده. کذبت ثمود دروغ غنلیو سمودیانو نسبت د دروغ کړو سمودیانو وعاد او عادیانو بالقارعه په ټکون کی باندې یعنی په قیامت باندې. فاما ثمود پس هر چې سمودیانو فاهلكوا نو دوی هلاک کړي شول بالطاغیه په یو چغه. واما عاد او هر چې قوم عادو فاهلكوا نو پس دوی هلاک کړي شو بریحن په داسې هوا باندې صرصرن سخت باندې بریحن صرصرن په تیز سیلې باندې عاتیه د حد نه تیر شوی. سخرها علیهم مقرر کړي و الله تعالی په دی باندې 7 لیالین وشپ و 8 ایام او اتورز حسوما پر لپسې. فطر القوم فيها نو پس قتل بتا دغه قوم فيها پدې کې صرعا پزمک برا پریوتل را غرزدل با کانهم گویا کی دوی اعجاز نخلن دا تنیدی د قجرو خاویتن ډډه. فهل ترى نو آیات وینه لهم د دوی د پارا من باقیتن سباقی پاتشوي د دې باقی پاتشوي سنخت وینه. وجاء فرعون او راغ فرعون ومن قبله او د نوړاندې خلق والمؤتفقات او الټشوي کلو خلق اغه کلی چې هغه الټشوي په خلکو باندې بالخاطئه په سبب د ګنا سره. فعصوا رسول ربهم پس دوی نه فرمانی وکړه د خپل رب د رسول. فاخذهم نؤني والله تعالی دوی اخذه رابيه پنیولو سخت سرا. ان لما بشک مونږه هر کله طغل ماء چې د حدنا تیر شوي اوبو هر کله چې زیات شوي اوبو حملناکم نو مونږه سوار کړی تاسو فل جاریه په کشتۍ کې لنجعلها لكم د پاره د دې چې مونږه وګرځو لنجعلها د پاره د دې چې مونږه وګرځو دا واقعا لكم استاسو د پاره تذکرة یو نصیحت وتعيها او یاد ساتیدا اذن واعیه غوګنا یاد لرونکی. فاذا نفخ في الصور پس هر کلا چې پوکی او غلی شي پشپېلې کې نفخه واحده یو پوکی په یو ځل. وحملت الارض او روچتکلی شي زمکا والجبال او غرونا فدکتا نو ریزه ریزه بکلی شي دکتا واحده په یو ځل ریزه کولو سره. فیومئذ نو پس په دغه ورځ باندې وقعت الواقعه واقع بشي واقع کیدونکې. شقت السماء او وبشلیږي اسمان فهي يومئذ نو پس هغه په دغه ورځ باندې واهیتن ډیر کمزوري وي. والملک او فرشتي على ارجائها د هغه په غاړو باندې بوي. ويحمل عرش ربك او اوچت کړي بوي عرش د رب ستا فوقهم د پاسه د دوی. يومئذ په دغه ورځ باندې 8 اتو فرشتو د عرش به اتو فرشتو اوچت کړي وي. يومئذ په دغه ورځ باندې تعرضون تاسو باندې کولې شي تاسو به راړوند کړئ شي. لا تخفى منکم پټه بپاتې نشي تاسو خافیه سراز. فاما من اوتی کتابه پس هغه کس چې ورکړې شو دته عمل نامه د بیمینه د په خلاص کې. فیقول نو دی به وایي ها امقرؤ واخلی دا اولولی کتابیه زما عمل نامه. انی ظننتو ما دا ګمان کولو انی ملاقن چې زبا ملاویدون کې ما حسابیه د خپل حساب سره. فهو فی عیشت راضیه نو هغه بوي په عیش د خوخي کې هغه بوي په زندګۍ د خوخي کې. فی جنت عالیه په باغ اوچت کې.
قطوفها چې غونچه د هغه میوه د هغه دانیتون نزدې بوي راټیټي بوي حکم به ورته وشي کلو خوري وشربو او اسکه هنيئا په مزه سره بما اسلفتم په سبب د هغه څه چې لوان دي لګلي دي تاسو فل ایام الخالیه په ورځو تیر شو کې واما من او هر چې هغه کسته اوتیه کتابه چې ورکړي شي دته عمل نامه ده بشماله په ګس لاس کې فیقول ندب اوای یا لیتنی اے کاش چې زه لم اوت کتابیه نوې راکړې شوی ماته زما عمل نامه ولم ادري او زه نه پوهیدم ما حسابیه چې زما صح حساب دی یا لیتها اے کاش یا لیتها اے کاش چې دا مرگ کانت القاضیه وی دی فیصله کوونکې ما اغنا عني لری نکړو زمانہ پکار رانغه زما مالیه زما مال هلك عني هلاك شو زمانہ سلطانیه زما حکومت حکم بوشي خذوه فغلوه اونی سیده پس زنجیر واچوي دتا توق واچوي دتا ثم الجحيم صلوه بیا دوزخ ته داخل کړي ثم في سلسله بیا په یو زنجیر کې زرعها چې د هغي اوګدوالي 70 ذراعا او یا غزدي فسلكوه پس اتړی دی انه کان بشک ودی لا يؤمن بالله العظیم چې ایمان نه لرو په لوی الله باندې ولا يحض او د ترغیب نور کولو على طعام المسكين په طعام ورکولو د مسکین ته فليس له اليوم پس نشته د پارا نن رزي ها هنا پدیزي کې حمیم سوق دوست ولا طعام او نطعام الا من غسلين سوا د وینو او زونا لا ياكله چې نبخريدا الا الخاطئون مگر ګناګاران فلا اقسم پس قسم خرما بما تبصرون په هغه څه چې تاسو یې وینئ وما لا تبصرون او په هغه څه چې تاسو یې نه وینئ انه بشک دا قران لقول رسول کریم خبر د فرشتي عزتمند وما هو او نه دا قران بقول شاعر وینا د شاعر قليلا ما تؤمنون ډیر لږ تاسو یقین کوئ ولا بقول کاهن او نو وینا د جادوګر دا قليلا ما تذکرون ډیر لږ تاسو نصیحت قبلوي تنزيل نازل کړي شوی دی دا من رب العالمین د جانب د رب د تمام مخلوقاتنا ولو تقول علينا او کچره د جوړولې د تړلې په مونږه باندې بعض الاقاویل بعض خبره لاخذنا منه نخامخنی ولې بو مونږ ددنا بالیمین خلاص ثم لقطعنا بیا بمونږ پرې کړو منه د الوتین رګ دزړو فما منکم پس نبول تاسونا من احد هس یوکس عنه ددنا حاجزین بچکون کې وانه او بشک دا قران کریم لتذکرۃ یو نصیحت للمتقین د پاره د متقیانو وانا لنعلم او بشک خامخا مونږ پوهیږو ان منکم مکذبین چې بعضی د تاسو نه دروغ غنون کی دي وانه لحسرۃ او بشک دا ارمان دی علی الکافرین پر کافرانو باندې یعنی دا سبب د خپېمانتیا دی وانه او بشک دا قران لحق اليقین دا برحق دی په یقیني تور باندې فسبح پس تسبیح بیانوا پاکی بیانوا بسم ربک العظیم په نوم د رب العظیم چلوي دی سورۃ المعارج دا مکی سورت ته او سلوخ آیتونه او دورو کوګانی دی پدې کې بسم الله الرحمن الرحیم سأل سائل اغختلو یو غختن کی بعذاب واقع هغه عذاب چې واقع کی دونکې دی للکافرین په کافرانو باندې ليس له دافع نشته د دې د پاره سوق د فکون کې من الله د الله د طرفنا ذل معارج چې خاوند د مرتبو دی تعرج الملائکه برخیجی ملائکه والروح او روح الیه د طرفتا فی یومن په دغه ورځ
کان مقداره چې مقدار د هغې د 50,000 سنه 50,000 کاله فاصبر صبرا جمیلا پس صبر کوا خ صبر انهم بشکدوی يرونه ویني دلرا بعیدا لری ونراه قریبا او مونږ وینو نږدې یوم تکون السماء په هغه ورځ چې شی به اسمان کالمهل پشان د ویل شوی تانبه وتكون الجبال او شی به غرونه کالعهن پشان د رنگداري وړی ولا يسأل او تپوس بنشي کولی حمیمون د یو کلک دوستنا حمیمن د بل دوست یبصرونهم دی بګوري هغویتا یود المجرم خو خویب مجرم لو یفتدی کاش چې دی په فدیه کې ورکی من عذاب یومئذ د عذاب د دغه ورځنه ببنیه خپل زامن وصاحبته او خپل بیبي واخيه او خپل رور وفصيلته التي او هغه قبيله تؤويه چې پنابه ورکول دتا ومن او هغه سوق فی الارض چې پزمګه کې دی جميعا طول ثم ينجيه بیا خلاصي ورکی دتا کلا هرگز داسې نه دا انها لظا بشکا دا خو یو اور دی نزاعتن راویستون کې دی للشواد سرمنو تدعو را بلی با من هغه سوق ادبرا چې شای ګرځولی وی وتولى او مخي اړولی وی وجمع او جمع کړي وی مال فاوعى به محفوظ کړي وی ان الانسان بشک انسان خلق هلوعا پیدا شوی دی بے صبر اذا مسه الشر هر کله چې ورسیږي د تکلیف جزوعا نو فریاد کوونکی وي و اذا مسه الخير او هر کله چې ورسیږي د خیر منوعا نو شمتیا کوي الا المصلين سوا د منځګزارونه هغه منځګزار الذين هغه منځګزار هم على صلاتهم چې دوی دی په خپل منځونو باندې دائمون همیشه قائمون کی والذین هغه کسان فی اموالهم چې د دوی په مالونو کې دی حق معلوم حق مقرر للسائل د پاره د سوال کوونکی والمحروم او د بینوا والذین او هغه خلق یصدقون چې تصدیق کوي بیوم الدین د ورځې د جزاء والذین او هغه خلق هم من عذاب ربهم چې دوی دی د عذاب د رب خپلنا مشفقون یریدون کی ان عذاب ربهم بشک عذاب د رب د دوی غیر مأمون ندی په امن شوی یعنی به خطر ندی والذین هغه کسان هم لفروجهم چې دوی د خپل شرمګاهونو حافظون حفاظت کوونکی الا علی ازواجهم مگر د خپل خزو سره او ما ملکت ایمانهم یا د هغه زنانو سره چې مالکان دي خلاصونه د دوی فانهم پس بشک دوی غیر ملومین ندی ملامتا په دغه معاملې کې د خزو یا د وینځو په معاملې کې فمن ابتغى پس هغه څوک چې غواړي وراء ذلك د دینه سوا فاولئک نو دغه خلق هم العادون هم دي د حدنا تیریدون کی دي والذین او هغه کسان هم لاماناتهم چې هغه د خپل امانتونو وعهدهم او د خپل وعدو راعون لحاظ ساتون کی دي والذین او هغه کسان هم بشهاداتهم چې هغه په خپل گواهو باندې قائمون قائم دي والذین او هغه خلق هم على صلاتهم چې هغه د خپل منځونو يحافظون حفاظت کوي اولئک دغه خلق فی جنات مکرمون په باغونو کې بوي عزتمن فمال الذين كفروا فسوشول په کافرانو قبلک مهطعين چې ستا طرف ته منډي وهي عن اليمين د خي طرفنا وعن الشمال او د ګس طرفنا عزینا ډلې شوي ایتمع کل امرئ ایتم کوي هر یو کس منهم د دوینا ان يدخل چې داخل بکړي شي جنت نعیم په باغ د نعمت کې کلا هرگز داسې نه ده ان خلقناهم بشکا مونږه پیدا کړی دي دوی مما يعلمون د هغه سنا چې دوی په پوهیږي فلا اقسم پس قسم خرما
برب المشارق په رب د مشرقونو والمغارب او د مغربونو انا لقادرون بشکا خامخا مونږه قادر یو علی ان نبدل په دې خبره چې مونږ بدل کړو مخلوق خیرا منهم ورد دوینا وما نحن بمسبوقین او نیو مونږه عاجزه فذرهم پس پریک د دوی یخودو چې مشغول وي ويلعبوا او لوبه کوي حتا یلاقو تر دې پورې چې ملاقات وکړي یومهم الذی د خپل هغه ورځ سره یوعدون چې د دوی سره وعده کولی شي یوم یخرجون په هغه ورځ باندې چې دوی براوزی من الاجداث د قبرونو نا سراعا په منډه منډه کانهم گویا کی دوی الى نصب د یو نخي طرف ته یوفدون منډي وهن کی دي خاشعه ابصارهم ټټه بوي سترګې د دوی ترحقهم ذله خور بوي په دوی باندې ذلت ذالک اليوم الذي دا هغه ورځ دا كانوا يوعدون چې دوی سره وعده کولی شي سوره نوح مکی سورت او پدې کې 28 آیتونه او دوه رکوګانی دي بسم الله الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا بشک مونږ لګلیو نوح علی السلام الی قومه د قوم ته ان انذر قومک دا چې او يروا خپل قوم من قبل ان یاتیهم مخکد دینه چې راشي دوی ته عذاب علیم عذاب دردناک قال دعویل یا قوم ای زما قوما انی لکم نذیر مبین بشک زیم ستاسو د پاره يرون کې ښکارا ان اعبدوا الله دا چې تاسو عبادت وکړئ د الله تعالی واتقوه او ويریږئ ددنه واطيعون او زما حکم اومنئ یغفر لكم من ذنوبكم بخنب او کی تاسو ته الله تعالی من ذنوبكم تاسو د گناهونو ويؤخركم او رستو بکړی تاسو الى اجل مسمن تر وخت مقرر پوری ان اجل الله بشک مقرر وخت الله تعالی اذا جاء هر کله چراشی لا يؤخر نو نشي رستو کوله لو کنتم تعلمون کاش که تاسو پوهیږئ قال دعویل نوح علیہ السلام اویل رب ازما ربا انی دعوتو ما دعوت ورکو قومی خپل قوم تا لیلن و نهارن د شپې او د ورځې فلم یزدهم پس زیات نکړه دوی دعائی بلن زما زیات نکړه دوی تا دعائی زما بلن الا فرارن مگر تیختا و انی کلما او بشکا هر کله چې ما دعوتهم دعوت ورکړو دوی تا لتغفر لهم تپاره د دې چې تبخنه وکړي دوی ته جعلوا اصابعهم نو وګرځولې دوی کې خو دوی ګوت خپلې فی اذانهم په غوګونو خپلو کې واستغشوا ثيابهم او راغونډې کړې جامې خپلې واصروا او زدی وکړو په خپل خبر ټینګ شول واستكبروا او تکبر یې وکړو استکبارا په تکبر کولو سره ثم انی بیا بشک ز دعوتهم راوبل المادوی جهارا په اوچت आवाज ثم انی اعلنت لهم بیا بشک ما خکار اویل دیتا واسررت لهم او پټ می اویل دیتا اصرارا په پټه ویلو سره فقلت پسما اویل استغفروا ربکم بخنا اوغړی د خپل ربنا انه کان غفارا بشک دی هغه ډیر بخون کې یرسل السماء دی براولیگی د طرف د اسماننا علیکم پتاسو باندې مدرارا پر لپسې باران ويمددکم او مدد به وکړي تاسو به اموالین په مالونو وبنینا او په زامنو ويجعل لكم جنات او جوړ بکړي تاسو د پاره باغونه ويجعل لكم انهارا او جوړ بکړي تاسو د پاره نهرونه مالکم سشوی دی تاسو لرا لا ترجون لله چې تاسو یقین نکوي د الله تعالی وقارن په وقار په لویوالي وقد خلقکم او حال دا دی چې په تحقیق سره د پیدا کړی تاسو اطوارا په سو شانه الم تروا آیا ندی کتل تاسو کیف خلق الله چې سرنګ پیدا کړی دی الله تعالی 7 سماوات و اسماننا طباقا د یو د بل د پاسا
وجعل القمر او جوړ کړي د سپوږمۍ فيهن نورن چې پدې کې نور دی فيهن نورن چې پدې کې رڼا ده وجعل الشمس او جوړ کړي د نور سراجن دیوا والله انبتکم او الله تبارک وتعالى رازرغونوي تاسو من الارض د زمکنا نباتن پر راټو کولو سره ثم يعيدكم فيها بیا به واپس کی تاسو په دې زمکه کې ويخرجكم او بیا به روباسي تاسو اخراجن په دوباره راويستو سره والله او الله تبارک وتعالى جعل لكم الارض جوړ کړي د تاسو د پارزمکه بساطه فرش لتسلكوا منها د پار د دې چې تاسو روان یې د دې سبولن پلارو کې فجاجن کوشاده لاري قال نوح اول نوح عليه الصلاه والسلام رب ازما ربا انهم عصوني بشکدوینا فرمانی او کړه زما واتبعوا او پیرویو کړه دوی من د هغه چا لم يزده ماله چې نه زیات کړي د مال د او ولده او اولاد د الا خساره مگر نقصان ومکروا او دوی مکر وکړو مکرن کبارا په مکر لوی سرا وقالو او دوی اویل لا تذرن هسکل مپریک دی الہتکم خپل معبودان ولا تذرن او تاسو هرگز پرې نګدی ودن ولا سواعا ود او سواع دا د بوتانو نمونه دي ولا يغوث ويعوق ونصر او نه يغوث او يعوق او نصر دا دریم د بوتانو نمونه دي وقد اضلوا كثيرا او بشک دوی بیلاری کړي دي ډیر خلک ولا تزد الظالمين او تمډ روا ظالمان خلقو ته الا ضلالا مگر گمراهي مما خطيئاتهم فوجد جرمونو د دوی اغرقوا غرق کړي شو دوی فادخلوا نارن پس داخل کړي شو دوی اورتا فلم يجدوا پس دوی بیان موندو لهم د خپل ځان د پاره من دون الله د الله نه سوا انصار سوک مددگار وقال نوح الرب او اول نوح عليه الصلاه والسلام رب ازما ربا لا تذر على الارض تمپریک دا په مختزمکه باندې من الكافرین د کافرانو نه دیارا سوک اسیدن کې انک انتظرهم بشکت ک چریت پریک دی دوی یضلوا عبادک نو بیلاری بکړي بندگان ستا ولا یلدو او ابنزی گوی الا فاجرا کفارا مگر بدکارا کافران رب ازما ربا اغفر لی بخنا او کې ماتا ولی والدیا او زما مور او پلارتا ولمن دخل بیتیا او څوک چې داخل شي زما پکور کې مؤمنن په مؤمن په حالت د ایمان کې یعنی په داسې حال کې چې مؤمن وي وللمؤمنین او بخنو کې مؤمنانو سړوتا والمؤمنات او مؤمنانو خزوتا ولا تزد الظالمین او مزیات وته د ظالمانو د پاره الا تبارا مگر بربادی سورہ جن مکی سورت ته پدې کې 28 آیتونه او دوه رکوګانی دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل افرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم اوحی الی وحی را لګل شوی د زما طرف ته انه استمع دا چې اوریدل دي نفر من الجن یوی ډلې د پیریانو قرآن اوریدل دي فقالوا پس دی اویل انا سمعنا بشک مونږ اوریدو قرانا عجبا عجیبا قرآن یهدی الی الرشد چې هدایت کوي سملاري تا فآمنا به پس مونږ ایمان راوړو په هغه باندې ولن نشرک بربنا احد او مونږ به شریک جوړ نکو د خپل رب سره احدن هیڅوک وانه تعالی او دا چې اوچت جد ربنا شان د رب زمونږه متخذ صاحبتن نیدنی ولی خزا بیبی ولا ولدا او نبچی وانه کان یقول او داچی ویلبی وانه کان یقول او داچی ویلبا سفیهنا زمونږ بی وقفو علی الله په الله تعالی باندې شطط دروغ وان ظننا او مونږ دا ګمان کړو الن تقول الانس چې هیڅ کله به اونوي انسانان والجن او پیریان على الله په الله باندې کذبا دروغ
وانه کان رجال او دا چې وس خلق من الانس د انسانانو نا يعوذون چې دوی پناه غختلا برجال من الجن د سړو د پیریانو نا فزادوهم رهقا نو هغي زیات کړه دوی ته رهقا سرکشي وانهم او دا چې هغي هم ظنوا دا سه خیال کولو کما ظننتم لکه چې تاسو خیال کوئ ان يبعث الله احد چې هرگز به دوباره راجوندی نکی هیڅوک هرگز به راجوندی نکی الله تعالی هیڅوک وان او دا چې لمسنا السماء لا سیولو مونږ اسمان ته فوجدناها نو مونږ اوموندو دلارا مولئت حرسا شدیدا چې ډکړې شوی دی د حرسا شدیدا د سختو سوکیدارانو نا وشهبا او د شغلونا وان كنا او دا چې مونږه نقعد منها کیناستو د دینا مقاعد پس زینو باندې لسمع د پاره د اوریدلو فمن يستمع الان پس اوس چې څوک اوریدل کوي یجد له نو بیامومی د خپل ځان د پاره شهابا رصدا یو شغله تیار شوی وان لا ندري او دا چې مونږ نه پوهیږو اشر آیا شر د اوریدا بمن اراده شوی د په هغه چا سره فل ارض چې پزمکه کې دی ام اراد بهم یا اراده کړی د پدوی سره ربهم رب د دوی رشدن د هدایت وان من الصالحون او دا چې بازي په مونږه کې نیکان دي ومن دون ذالک او بازي په مونږه کې علاوه د دین دي كنا طرائق قددا ومونږه په مختلفو طریقو باندې وان ظننا او مونږه دا ګمان کړو لن نعجز الله چې مونږ به هیڅ کله عاجز نکو الله تعالی فل ارض پزمکه کې ولن نعجزه او مونږ به هیڅ کله عاجز نکړو دی هربا په تیخت باندې وان لما سمعنا الهدى او بشک کله چې مونږ اوریدلو دا هدایت آمنا به نو مونږ ایمان راوړو په دې باندې فمن يؤمن بربه پسوک چې ایمان راوړي په خپل رب باندې فلا يخاف بخسا نو نه بيریږي د نقصان نه ولا رهق او نه د ظلم نه وان من المسلمون او بشک بعض زمونږ نه فرما بردار دي ومن القاسطون او بعض ظالمان دي فمن اسلم پس هغه څوک چې فرما بردار شول فاولئک نو دغه خلق تحروا رشدا دی بیا مندلا نیغلارا واما القاسطون او هر چې ظالمان دي فکانون پس وی بدوی لجهنم د پاره د جهنم حطبا خشاک وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا او دا کچری دوی قائم اوسیږي علی الطریقه پنیغلارا لاسقیناهم نخامخ اسکول به مونږ په دی باندې ما ان غدقا او بو ډېره لنفتنهم فيه د پاره د دې چې مونږ ازمیختو کو د دوی په دې کې ومن يعرض عن ذکر ربه او څوک چې مخواړوي د ذکر د رب خپلنا یسلکه هغه به داخل کړي عذابا صعدا په عذاب سخت کې وان المساجد لله او دا چې جمعتون د الله د پاره دي فلا تدعون پس مرا بلی تاسو مع الله احد د الله سره بل سوک وانه او دا چې لما قام عبد الله هر کله چې ادریدو بنده د الله يدعوه چې دیراو بلی کادو یکونونا نو نزدې و چې دا پیریان شی علیه په دباندې لبدا راچمبل راغوند قل افرما اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انما خبر دادا بلندا ادعو ربی زرا بل مخبل رب ز عبادت کوم د خپل رب ولا اشرک به او ز شریک نه جوړوم په هغه سره احدا د هیڅ چا د هیڅ یو کس قل افرما اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انی لا املکو ز اختیار من نعمت د خپل ځان نه لکم ستاسو د پارا ضررن د نقصان ولا رشدا او نه د سخیګړي قل افرما اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انی بشکز لن یجیرنی هیڅ به بچ نه کړی شي من الله انی ز ما با لن یجیرنی هیڅ به بچ نه کړی ما من الله د الله نه احد هیڅوک ولن اجد او هیڅ به بیان مومم من دونه بلدنا ملتحدا زید پنا الا بلاغا من الله سوا د رسول د حکم د طرف د الله نه
ورسالاته او د پیغامونو ومن يعص الله او سوک چې نافرمانی کوي د الله تعالی ورسوله او د رسول فإن له نو پس بشک د پاره دی نار جهنم اور د جهنم خالدین فیها دوی به همیشه وي پدې کې ابدا تل ترتلا حتا تر دې پوره اذا راو هر کله چې دی ویني ما يوعدون هغه چې دوی سره وعده کولی شي فسيعلمون نو پس دوی ډیر زر پوه شي من اضعف ناصرا چې د چا دی کمزوري مددګاران واقل عددا او کم دی پشمیر کې قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم ان ادری ز نه پوهګم اقریب آیا نږدې دی ما هغه سیز توعدون چې د تاسو سره وعده کولی شي ام یجعل له ربی یا مقرر کړي به د پارا زما رب امدا یو زمانه لري عالم الغیب هغه په دې په غیب باندې فلا یظهرو پس نظاهروی علی غیبه په غیب باندې نه خبروي په خپل غیب باندې احدن هیڅوک الا من ارتضى مگر خبروي هغه څوک ارتضى چې غوړې کړي من رسول د رسولانو نه فانه پس بشک هغه یسلکو روانوي من بین یدیه وړاندې د هغه نه ومن خلفه او رستو د هغه نه رصد محافظ فرشته ليعلم د پاره د دې چې معلوم کړي ان قد ابلغوا دا چې دوی رسولې دي رسالات ربهم پیغامونه د رب خپل واحاطه او د احاطه کړي دا بما لديهم د هغه چې دوی سره دي واحصى كل شيء او د شمیرلې دي یعنی الله احاطه کړي دا او الله شمیرلې دي كل شيء هر یو سیز عددا پشمیر کې سورۃ المزمل سورہ مزمل دا مکی سورت ته او پدې کې شل آیتونه او دوه رکوګانی دي بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المزمل اے په جامو کې یا په صادر کې ځان راغختون کیا قم الليل الا قليلا قیام کوا د شپې مگر لګ نصفه نیمه د اوین قسمن هو یا کم کړه د دینه قلیلا لګ حصہ او زد علیه یا زیات کړه لګه سپدی باندې ورتل القرآن او لول قرآن ترتیلا خصفا صفا خ په مزه مزه ان سنلقي عليك بشک منغ براواچو پتا باندې قولا ثقيلا یو کلام دروند ان ناشئه الليل بشک راوي خیدل د شپې هي اشد وطئن دا ډیر زیات په مالکون کې دي دا ډیر زیات پامال کون کی دی نفس لرا واقوم قیلا او زیات درستوی خبره ان لك في النهار بشک استاد پارشت دی پورز کې صبحا طويلا مشغولتیا ډیرا واذكر اسم ربك او یاد و نوم د خپل رب وتبتل الیه او راجدا شد د طرف ته تبتیلا پر راجدا کې دلو سارا رب المشرق والمغرب رب د مشرق او د مغرب لا اله نشته د معبود الا هو مگر هم دې فاتخذه وکیلا پس اونی صد کارساز واصبر او صبر کوا علی ما یقولون په هغه سوچ دوی وایي وهجرهم او پرېګد دوی حجرا جمیلا په پر خودو خوسرا وذرني والمكذبين او پرېګدما او د دروغ نسبت کوونکی اولن نعمت خوندان د نعمت ومهلهم او مهلت ورکړه دوی ته قليلا لګ ان لدينا بشک زمونږ سره دی انکالن بیړې وجحیما او بلیدون کی اور او دوزخ وطعاما او طعام ذا غصه انختون کی پمړی کی وعذابا الیما او عذاب دردناک یوم ترجف الارض هغورس چې اجړه کی گزمکا والجبال او غرونا وکانت الجبال او شی غرونا کثیبا مهیلا پشاند ریگ پشاند ډیری د ریګو مهیلن روان ان ارسلنا الیکم بشک مونږ لګل د تاسو طرف ته رسولا یو رسول شاهدا علیکم چې گواہی کوونکې دی پتا سو باندې کما ارسلنا لک سرنګ چې مونږ لګل او الی فرعون رسولا د فرعون طرف ته یو رسول
فعصى فرعون نافرمانی وکړه فرعون الرسول دغه پیغمبر فاخذناه پس اونی ولمونګه دی اخذا وبیلا پنیولو سخت سرا فكيف تتقون پس سرنګ به تاسو بچ کیږئ ان کفرتم کچریتا سو انکار وکئ کچریتا سو انکار وکړو یومن د هغه ورځنا یجعل الولدانو چکړی با ماشومان هلکان شیبن زاړو یره به دومروي چې الکان به د هغه د جنا بوډاګان شي السماء منفطر به او اسمان به اوچوي په دې سره کان وعده مفعولا دا وعده د پوره کیدونکې ان هذه تذکرة بشک دا نصیحت فمن شاء پسوک چې غواړي اتخذ الى ربه سبیلا جوړ دې کړي خپل رب طرف ته لاره ان ربک یعلم بشک استرب پوهیږي انک تقوم ادنا چې ته پاسې نزدې من ثلثي الليل دوا د دریو حصو د شپې کې ونصفه او نیمشپا وثلثه او درېمه حصہ د شپه وطائفه من الذين او یودل د هغه کسانو نه معکا چې تاسو وی والله يقدر الليل او الله اندازه کوي شپه او النهار او ورځ علما پویږي الله تبارک وتعالى الان تحصوه دا چې دا علما پویږي الله تبارک وتعالى الان تحصوه چې دا کار تاسو نشئ تر سره کولې فتاب علیکم نو درجو د رحمت کړه پتاسو فقرؤوا پسللی ما تيسر من القرآن هغه چې آسان وي د قران نا علم په دې الله تعالی ان سيكون منكم دا چې ویبا بعض د تاسو نه مرضى بیماران واخرون او نور خلق يضربون في الارض چې سفر به کوي پزمکه کې يبتغون من فضل الله لټوي به فضل د الله تعالی واخرون او سنور خلق يقاتلون چې دوی به جنگ کوي في سبيل الله پلار د الله تعالی کې فقرؤوا پسللی ما تيسر منه هغه چې آسان وي د دینا واقیموا الصلاة او قائم کئ منز وآتوا الزکاة او ورکئ زکات واقرضوا الله او قرض ورکئ الله تعالی ته قرضا حسنا خ قرض وما تقدموا او هغه څه چې تاسو وړاندې لګئ لانفسکم د پاره د خپل ځانونو من خیر د سنیکینا تجدوه بیا به مومید لرا عند الله د الله سره هو خیرا هغه غورا واعظم اجر او ډیر لوی دی په اجر کې واستغفر الله او بخنه غواړي د الله تعالی نه ان الله غفور الرحیم بشک الله تبارک وتعالى بخون کې او رحم کون کې دی سوره مدثر مکی سورته 52 آیتونه او په دوه رکوګانو باندې مشتمل دی بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المدثر ای کمبل اغستن کیا قم فانذر ادرگا پس او يروا وربك فكبر او د خپل رب لوی بیان کا وثيابك فطهر او جامع پاکي ساته والرجز فهجر او د پلیتین جدا اوسېګا ولا تمنن تستكثر او احسان مکوا تستكثرو چې زیات پر غواړي ولربك فاصبر او د خپل رب د پاره پس صبر کوا فاذا نقر في الناقور پس هر کله چې پوکي او غلی شي پشپېلې کې فذلك يومئذ هغه په دغه ورځ يوم عسير رزبوي ډېر سخته على الكافرين په کافرانو باندې غیر يسير نبوي اسانا ذرني پرېګدما ومن خلقت او هغه څوک چې ما پیدا کړی دي وحيدا ځان لا وجعلت له او جوړ کړی د ما د دوی د پاره مالم ممدودن مال ډیر وبنین شهودن او زامن حاضر ومهدت له او تیار کړی د ما د هغه د پاره تمهیدن هر رنگ سامان ثم يطمع بیا هغه تم کوي ان ازیدا چې زیات باور کم دتا کلا هرگز دا سندا انه بشکد کان لآیاتنا دې زمونږ د آیتونو د پاره عنیدا سخت مخالف سأرهقه صعودا زرد چې وبخې جوم دی صعودن په غر د دوزخ باندې انه فکر بشک د فکر وکړو وقدر او اندازې ولګولا فقتل نو هلاك دي شي دي
کیف قدر څنګه اندازې ولګولا ثم قتل بیا دې هلاک شي کیف قدر چې د څنګه اندازه ولګولا ثم نظر بیا وکتل ثم عبس بیا تندې تریوکلو وبصر او خلی روانکړه ثم ادبر بیا د شاو ګرځولا واستكبر او لوی وکړه فقال نو ویل ان هذا ندی دا قرآن الا سحر يؤثر مگر جادو روایت کړی شوی جادو د مخکنا د پخوانا راغلی ان هذا ند دا قرآن الا قول البشر مگر کلام دی د انسان سأصليه سقر ډیر زر به داخل کړم زو دوزخ ته وما ادراک او تا معلومه ده ما سقرو چې سقر څه شی دی لا تبقي ولا تذر باقی به نه پریږ دی دوی لا تبقي نه باقی به نه پریږ دی ولا تذر او نه به پریدي یعنی نه به روح پریدي او نه به خلاصوي لواحه سوزون کې دی للبشر انسان لرا عليها پد دوزخ باندې پد سقر باندې مقرر دي 19 نلز فرشته وما جعلنا اصحاب النار او ندي جوړ کړي مونږه د دوزخ محافظین الا ملائکه مگر فرشته وما جعلنا عدتهم او ندي ګرځولي مونږ شمیر د دوی الا فتنه مگر ازمیخ للذین کفروا د پاره د کافرانو ليستيقن الذين د پاره د چې یقین وکړي هغه کسان اوتل کتابه چې ورکړي شوی دی دوی ته کتاب ويزداد الذين او زیات شي هغه کسان امنو چې ایمان قبول کړي دي ایمانن په ایمان کې ولا يرتاب الذين او شک اونکړي هغه کسان اوتل کتابه چې ورکړي شوی دوی ته کتاب والمؤمنون او مؤمنان وليقول الذين او د پاره د دې چې اوایي هغه کسان فی قلوبهم مرض چې د دوی په زړونو کې مرض دی والکافرون او اوایي کافران ماذا اراد الله س اراده کړي والله تعالی بهذا مثلا په دې مثال سره کذالک یضل الله هم دارنګي گمراه کوي الله تبارک وتعالى من هغه څوک یشاء چې اوغاړي ويهدي من يشاء او لارخي هغه چاته چې اوغاړي وما يعلم او هیڅوک نه پیژني جنود ربک لخر استاد رب الا هو سوا ددنا وما هي الا او ندی دا خبره الا ذکر مگر نصیحت للبشر د پاره د انسان کلا والقمر یقینا قسم دې پس پوګمې باندې د کلا باره کې دا خبره یاد ساتي چې کلا لفظ په عربي ژبه کې راشي او د دین وروسته وقف وي نو بیا د کلا معنوي چې هرگز داسې نه ده او چې کلا لفظ راشي او وقف په ورپسې نه وي بلکې کلام ورپسې یوځای ویل کیږي نو بیا د دې د هرگز نه معنا نه الټه معنا ده یعنی بیا معنا ده یقینا عموما او اکثریت د دې د معنا استعماليږي که ورپسې وقف وي نو بیا به معنا وي چې هرگز نه او که وقف ورپسې نه وي نو بیا به معنا وي چې یقینا کلا والقمر یقینا قسم دې پس پوګمې باندې واللیل اذ ادبر او پشپا هر کله چې دا واپس را وګرځي والصبح او قسم دې په سبا باندې اذا اسفر هر کله چې روخانه شي انها بشکدا دوزخ لاحدى الكبر په لوی مصیبتونو کې یو د لوی مصیبتونو نه نذیرا للبشر يرون کې د انسان لرا لمن شاء منکم د پاره د هغه چا چې اوغاړي د تاسو نه ان يتقدم دا چې هغه روان دي شي او يتاخر یا رستو پاتې شي کل نفس هر یو نفس بما کسبت په سبب د عملونو خپلو په بدله د عملونو خپلو کې رهینتون غاڼه دي الا اصحاب اليمين مگر د خلاص والا خاوندان د خي طرف والا خاوندان فی جناتن په باغونو کې بوي يتساءلون دوی به تپوس کوي عن المجرمین د مجرمانو نه ما سلککم سشین نباسلی تاسو فی سقر په دوزخ کې قالو دوی به وایي لم نکو من المصلین چې نو مونږه د منسکون نه ولم نکو او نو مونږه نطعم المسکین طعام ورکولو مسکین تا نو مونږه طعام ورکون کې مسکین تا وکنا نخوض او مونږه مشغول وو مع الخائدین د مشغولو کسانو سره
وکنا نکذب او مونږ به نسبت د دروغ کولو بیوم الدین په ورځ د جزا حتا اتانا الیقین تر دې پورې چې راغی مونږ ته مرګ یقیني فما تنفعهم پس فائدہ به ورنکړي دوی ته شفاعت الشافعین شفاعت کوونکو سفارش د سفارش کوونکو فما لهم پس شوی دی دوی لا عن التذکرة چې د نصیحتنا معرضین دی مخ اړون کی دي کأنهم گویا کی دوی حمر خردی مستنفرة تختیدن کی فرت چې تختیدلی وی من قسورة د زمرینا بل یریدو بلکی غواړي کل امرئ منهم هر یو کس لدوینا ان یؤتا دا چې ورکلی شي دتا صحفا منشرة صحیفه پرانستلی شوی کلا هرگز دا سندا بل لا یخافونا بلکی نیریگی دوی الاخرتا د اخرتنا کلا یقینا انه تذکرة بشک دا قرآن یو نصیحت ته فمن شاء ذکره پس سوک چې اغواړي نو یاد دکړي دا وما یذکرون او دوی نه یادوي دا قرآن الا ان یشاء الله مگر دا چې اغواړي الله تعالی هو اهل التقوى هم دې د لایق دې د تقوا یعنی د دنا لایق دې د خبرې چې خلق تنه ویریږي او اهل المغفرة او لایق دې د خبرې چې مغفرت تنه طلب کړي شي په دې آیت نمبر 52 او 53 کې کلا لفظ راغلی دی ما چې څنګه مخکې عرض کو چې د کلا پسې وقف وي نو معنی به وي هرگز نه او چې وقف ورپسې نه وي بیا به معنوي یقینا کلا بل لا يخافون الاخره هرگز داسې نه ده دا مخکې چې کوم خبره ذکر شو هرگز داسې نه ده بلکې دا کافران د اخرت نه یریږي او بیا دا بل کلا انه تذکره چې هرگز داسې نه ده داسې بنوایو بلکې داسې بوایو کلا انه تذکره یقینا دا قرآن یو نصیحت ته نه چې کلا پسې کلا وقف وی بیا معنی ده هرگز نه او چې وقف ورپسې نه وي بیا په معنی د حقا په معنی د یقینا باندې استعماليږي سوره قیامه دا مکی سورت ته او پدې کې سلويخ آیتونه او دوه رکوګان دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم بيوم القيامه ذ قسم خرم په ورځ د قیامت ولا اقسم بالنفس اللوامه او ز قسم خرما په هغه نفس اللوامه چې ملامت کون کې د په بدای باندې ايحسب الانسان آیا ګمان کوي انسان لن نجمع عظامه چې مونږ به هیڅ کله جمع نکو عظامه د اډوکی بلا قادرین ولنا مونږ قادر یو علی ان په دې باندې نسوی بنانه چې برابر کو بندونه د غوتو ددو بل یرید الانسان بلکې غواړي انسان لیفجر چې دی بد کارونه وکړي دی ګناهونه وکړي امامه آیندهم یسأل تپوس کوي ایان یوم القیامت چې کله به ورځ د قیامت فاذا برق البصر پس هر کله چې اوبري خسترګي وخسف القمر او بیرناشي سپوږمۍ یا تندر اونیسی سپوږمۍ وجمع الشمس والقمر او رايوز کړي شي نور او سپوږمۍ یقول الانسان ابوي انسان يومئذ فدغ ورځ باندې اين المفر چرته دي زید تخته کلا هرگزنا لا وزر هیڅ پنا نشته دي یا کلا لا وزر یقینا هیڅ پنا نشته دي هیڅ زید تخته الى ربک نن الى ربک استاد رب طرفتا یومئذ نن رزي المستقر زید قراری دي ينبأ الانسان خبر به ورکلی شي انسان ته یومئذ پدغه ورځ بما قدم په هغه چې دوړاندې لګلې دي واخر او رستوي پرې خو دي بل الانسان بلکې انسان على نفسه پخپل ځان باندې بصیرت لدن کې دي یعنی پخپل ځان گواه دي ولو القى معاذيره اگر که پیش کړي بهانه خپل لا تحرك به تحرکت مور کوا په دې قران سره لسانک خپل جبه تا لتعجل به چې ته جلدیو کې په دې سره
ان علینا جمعه بشک زمون په ذمه دي جمع کول د وقرانه او لستل د فاذا قراناه پس هر کله چې مونږ اولولو دا فتبع قرانه نو تتابعداري کوا د لستلو د ثم ان علینا بیا زمونږ په ذمه باندې دي بیانه بیانول د کلا یقینا بل تحبون العاجله بلکې تاسو خوخوي عاجله زر ملاویدون کی دنیا د ځکه خبره بلم یاد ساتل پکار دي چې کله د کلا نه رستو بل راشي نو بیا د هرگز نه په معنا باندې هم دا ویل صحیح دي کلا بل تحبون العاجله یقینا بلکې تاسو خوخوي عاجله دنیا یا کلا دا مخک بیان چې تیر شو کلا هرگز دا سندا بل تحبون بلکې تاسو خوخوي العاجله زر ملاویدون کی یعنی دنیا وتذرون الاخره او پرېږدئ تاسو اخرت وجوه باز مخنا یومئذ پدغه ورځ باندې ناظره تر تازه بوي الی ربها د خپل رب طرف ته ناظره کتون کی بوي ووجوه او باز مخنا یومئذ پدغه ورځ باندې باصره بیرونق بوي تظن تبخیال کوي ان يفعل بها چې کولی بشي د دوی سره فاقره معامله دملا ماتولو یعنی دوی سره به سختی کولی شي کلا یقینا اذا بلغت التراقيه هر کله چې روح ورسیږي گریوان ته وقیل من او اولی شي چې سوک دې راقن دم اچون کې وظن او دې بخیال او کې انه الفراق چې دا وخت د جدایي دی والتفت الساق او راتو بشي یو پندای بالساق د بل پنداینا الى ربک استاد رب طرف تبوی یومئذ پدغه ورځ المساق روانیدل فلا صدق ولا صلى پس دغه کافر نه تصدیق کو او نه منځ کړو ولکن کذب لیکن نسبت د دروغ او کو د الله حکمونو ته وتولى او مخي واړولو ثم ذهب الى اهله بیا د لاړو خپل اهل ته يتمطع په فخر سره اولا لك فاولا افسوس د تعالی را تباهی د تعالی را فاولا پس تباهی دا ثم اولا لك فاولا بیا تباهی د استاد پارا او تباهی دا ايحسب الانسان آیا خیال کوي انسان آیا ګمان کوي انسان ان يترك سدن چې د بپری خودلی شي بیکارا الم یکو نطفتن آیا نو دی یو قطره من منین د منینا یمنا چې تو یول شوی وا پر رحم کې ثم کان علقه بیا دی شو یو ټوټه د وینه فخلقان الله پیدا کړو فسوا بیا دې برابر کو فجعل منه الزوجين نو جوړ کړل ددنا دو جوړې الذکر والانثى سړی او نارینا الیس ذالک آیا ندی د غزاد ندی د الله بقادر قادر علی ان فدی خبره باندې یحیی الموت چې ژوند کړي مړي سوره دهر مدنی ده او پدې کې 31 آیتونه او دوه رکوګانی دي بسم الله الرحمن الرحیم هل اتا علی الانسان یقینا راغله دي په انسان باندې حين من الدهر یوم مدد زمانینا لم یکن شیئا مذکورا چې نو دې قابل ذکر سیز ان خلقنا الانسان بشک مون پیدا کړل انسان من نطفه د نطفینا امشاج مخلوطنا نبتلیه چې مونږه او ازمایو دي فجعلناه نو کلو مو دي سميعا بصيرا اوریدن کې اولیدن کې ان هديناه السبيل بشک مونږه لار او خود لدتا مونږه دته او خود للارا اما شاکرا نو یا شکر گزار دي و اما کفورا او یا ناشکر دي ان اعتدنا بشک مونږه تیار کړی دي للکافرین د پاره د کافرانو سلاسل زنجیرنا واغلالا او تیزندی وسعیرا او بلشوی اور ان الابرار بشک نیکان با یشربون اسکی من کاسن د پیالونا د شرابو د پیالونا کان مزاجها چې په هغه کې بغډون وی کافورا د کافور څه دی عینن یو چینه دا یشرب بها عباد الله چې سکی به د هغه نه بندگان د الله تبارک وتعالى
یفجرونها بیوی بدوی هغه تفجیرا په بیولو سره یوفون بالنذر دی پوره کوي خپل منخته ويخافون يوما او دی یریږي د هغه ورځنا کان شره مستطیرا چې ویبا مصیبت د هغه هرځه کې خور او یطعمون الطعام او دی طعام ورکوي خوراک ورکوي خوروي طعام على حبه د الله په محبت په وجبان دی مسکینا مسکین تا و یتیما او یتیم تا و اسیرا او قیدی تا انما خبر دادا بلندا دی وای چې انما خبر دادا بلندا نطعمکم مونږه خوراک کو پتا سو باندې لوجه الله د الله د رضا د پاره لا نريد منکم مونږه نغواړو تاسو نه جزاء سبدلا ولا شکورا او نسو شکر گزاری انا نخافو بشکا مونږ یریګو من ربنا د خپل ربنا یوما عبوسا قمطریرا د هغه ورځنا عبوسا چې سخت ده قمطریرا او ترخه ده فوقاهم الله پس بچ بکړي دوی لره الله تعالی شر ذلك اليوم د سختې د غورزنا ولقاهم او وربکړي دوی ته نظرتن تازگی و سرور او خوشحالي وجزاهم او بدلب ورکړي دوی ته بما صبروا د دوی د صبر په وجا په سبب د هغه چې دوی صبر کړو جنتن جنت وحریرا او لباس درېخمو متکئینا ډډې به وهلی وی فیها پدغه جنتونو کې علی الارائک په تختونو باندې لا يرون فيها نبوینی دوی په هغه کې شمسن نور یعنی ګرمي ولا زمهریرا او نه ډېر یخني ودانیتن او راخته بوي علیهم دویتا ظلالها سور د اونو وظللت او راټټکړي شوی بوي دویتا قطوفها میوه د هغه تذلیلا خرخ کټکړي شوی ويطاف عليهم او غرزول بشي عليهم په دوی باندې بآنیه من فضه لوخي د سپینو زرو واكواب او جامونا كانت قواريرا چی ویبا د شیشه قوارير من فضه شیشه بوي د سپینو زرو نه جوړي قدروها چې اندازه کړي بوي دوی دا تقریبا په پورا اندازه کولو سره ويسقون فيها او سکول بشي دوی تا پدې کې کأسن جامونا د داسې شرابو کان مزاجها چې ګډون بوي په هغه کې زنجبیلن د زنجبیل څه شی دی عینا یو چینه دا فیها پدې جنت کې تسمى سلسبیلا چې نوم یې دی سلسبیل ويطوف عليهم او غرزول بشي عليهم په دوی باندې ولدان مخلدون هلکان خادمان همیشه ځوانان اذا رأيتهم هر کله چې ته ویني دوی حسبتهم تبخیال کوي په دوی لؤلؤا منثورا چې ملغلری دي نستلی شوی واذا رأيت او هر کله چې ته ویني ثم رأيت نو ویني بهلتا نعیما نعمت وملکا کبیرا او بادشاہی ډیر لویا عالیهم د دوی د پاسه بوي ثياب سندوسن جامې د باریکو ریخمو خضرن شنه جامې و استبرقن او د غټو ریخمو وحلو او وبغستلی شي دوی ته اساور من فضه کړي د سپینو زرو وسقاهم او وبس کوي په دوی باندې ربهم رب د دوی شرابا طهورا شراب پاکیزه او دا ورته ویلی شي ان هذا بشکدا کان لکم جزاء استاسو د پاره بدله ده وکانه سعیکم او شو کوشش تاسو مشکورا قبول کړی شوی ان نحن نزلنا بشک مونږه نازل کړو علیکا پتا باندې قرآن کریم تنزیلا په نازل ولو سرا په لګ نازل ولو سرا فاصبر لحکم ربک پس صبر کوته په حکم د رب خپل ولا تطع منهم او تو اطاعت مکو د دوینا آثمن د ګناګار او کفورا یا د ناشکر واذكر اسم ربک او یادوا نوم د رب خپل بکرتن په سحر کې او اصیلا او په ماخام کې
ومن الليل او په بعضی حصو د شپه کې فسجد له تو سجده کا ودتا وسبحه او پاکی بیان ودد لیلن پشپه کې طویلا اوګدا یعنی تر ډیر وخته ان هؤلاء بشکا دغه خلق يحبون العاجله دی غواړي زر ملاویدون کې یعنی دنیا ويذرون وراءهم او دوی پریګدي د ځان نرستو یوما ثقيلا ورزدرنا نحنو خلقناهم مونږ پیدا کړی دي دوی وشددنا اسرهم او مضبوط مکړل جوړونه د دوی واذا شئنا او هر کله چې اوغاړو مونږه بدلنا امثالهم نو په بدل کې براول مونږه په شانت د دوی قومونه د دوی د قومونو په شان تبديلا په بدلولو سره ان هذه تذکرة بشک دا قران کریم یو نصیحت ته فمن شاء پس هغه څوک چې غواړي اتخذ الى ربه نؤدنسی د خپل رب طرف ته سبیلا لارا وما تشاؤون او نغواړی تاسو الا ان يشاء الله مگر دا چې غواړي الله تعالی ان الله كان عليما حكيما بشک دی الله تبارک وتعالى علم والا او خاوند حکمت يدخلو داخلوي من هغسوک یشاء چې اوغواړي فی رحمته په خپل رحمت کې والظالمین او ظالمان اعد لهم تیار کړی دی الله د دوی د پاره عذابا الیما عذاب دردناک سوره مرسلات مکی سورت ته او پدې کې 50 آیتونه او 2 رکوګانی دي بسم الله الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا او قسم دی په هواګانو قسم دی په رالېګلې شوی نرمو یعنی قسم دی په رالېګلې شوی هواګانو نرمو هواګانو فالعاصفات عصفا بیا قسم دی په تیزو هواګانو عصفا زوردارو والناشرات بیا قسم دی په خورونکو هغه هواګانی چې خورونکي دي وریزو لرا والناشرات او قسم دی په خورونکو هواګانو د وریزو لرا نشرن په خورولو سرا فالفارقات بیا په قسم دی په جدا کونکو هواګانو د وریزو لرا فرقن په جدا کولو سرا فالملقیات ذکرن بیا قسم دی په هغه فرشتو چې را کوزوي را نازلوي ذکر لرا وحی لرا عذرن چې عذر وی او نذرن یا يرول وی انما بشک خبر داده بلندا توعدون چې تاسو سره وعده کولی شي لواقع خامخ واقع کیدونکې دی فاذا النجوم طمست پس هر کله چې ستوري بیرناشي واذا السماء فرجت او هر کله اسمان اوشليږي واذا الجبال نصفت او هر کله غرونه والو زولی شي واذا الرسل اقتت او هر کله پیغمبران په وخت مقرر جمع کړي شي لأي يوم اجلت د کوم ورځې د پاره دا ټاکلې شوی دا د کوم ورځې د پاره دا تاخير شوی ليوم الفصل د پاره د ورځ د فیصله وما ادراک او تاسو معلومه ده ما یوم الفصل چې صد ورځ د فیصله ویلن تباهدا یومئذ په دغه ورځ باندې للمکذبین د پاره د دروغ غنونکو الم نهلك الاولین آیا ندی هلاک کړي مونږ په خواني خلق ثم نتبعهم بیا مونږ راولو د دوی پسې الاخرین رستنی خلق كذلك نفعل هم دغه رنګ کار کو مونږه بالمجرمین د ګناګارانو سره ویلن تباهدا یومئذ په دغه ورځ باندې للمکذبین د پاره د دروغ غنونکو الم نخلقکم آیا مونږ نه پیدا کړی تاسو مما مهین د اوبو سپکونا د اوبو به قدرنا فجعلناه پس کې خود لمونږه د اوبو فی قرار مکین په سنبال ځای کې په ځای محفوظ کې الی قدر معلوم تر یوی اندازې مقرره فقدرنا پس مونږه اندازه ولګولا فنعم القادرون پس خو اندازه کوونکی یو ویلن تباهدا یومئذ په دغه ورځ باندې للمکذبین د پاره د دروغ غړونکو الم نجعل الارض آیا نه د جوړ کړي مونږ زمکا کفاتن جمع کون کې رانغختون کې احیاء جندولرا و امواتن او مړولرا
وجعلنا فيها او پیدا کړی دی مونږ پدې کې رواسیا غرونا شامخات اوچت واسقیناکم او مونږ سکولی دی پتاسو ما ان فراتا اوبو خوږی ویلن تباهدا یومئذ فدغه ورځ باندې للمکذبین د پاره د دروغ غنونکو انطلقوا روان شي الى ما د هغه طرف ته کنتم به تکذبون چې تاسو به هغه ته دروغ نسبت کولو انطلقوا الى ظل روان شي تاسو د سوري طرف ته ذی ثلاث شعب چې دریو سانګو ولده لا ظلیل نه غسوري ورکوي ولا یغنی من اللهب او نه بچ کول کوي د ګرمینا انها ترمی بشکدا اولی بشرر انگار کل قصر دمرغت پشان د محلونو کانه گویا کدا جمالتون صفر او خاندی زړ ویلن تباهدا یومئذ پدغه ورځ باندې للمکذبین د پارا د دروغ غنونکو هاذا یوم د هغه ورځ دا لا ينطقون چې دوی به خبرې نه کوي ولا يؤذن لهم او نه دوی ته اجازت ورکول شي فيعتذرون چې دوی عذر وکړي ویلن تباهدا یومئذ پدغه ورځ باندې للمکذبین د پارا د دروغ غنونکو هذا يوم الفصل دا ورځ د فیصله دا جمعناکم مونږ به جمع کو تاسو والاولین او پخوانی خلق فإن كان لكم كيد پس که چریوی تاسو سره تدبیر فکیدونی نو زما خلاف وکړی ویل یومئذ تباهد په دغه ورځ للمکذبین د پاره د دروغ غنونکو ان المتقین بشک متقیان فی ظلال فسورو کې بوي وعيون او پچینو کې وفواکه او پمیوو کې مما یشتهون د هغه نه چې دوی غواړي حکم به ورته وشي او به ویل شي ورته کلو خری واشربوا او اسکی هنیئا په مزه سره بما کنتم تعملون په بدله د هغه سکه چې تاسو کوم عملونه کول ان كذلك بشک هم دارنګي نجزل محسنین مونږ بدله ورکو نیکانو ته ویل تباهدا یومئذ فدغ ورځ للمکذبین د پاره د دروغ غړونکو کلو خری ای کافرانو کلو خری وتمتعوا او فیدو چتکړی قلیلا لگا انکم مجرمون بشک تاسو مجرمان یې ویلن تباهدا یومئذ فدغ ورځ باندې للمکذبین د پاره د دروغ غړونکو واذا قیل لهم او هر کله چې ویل شي دوی ته ارکعوا رکوع کې لا يركعون نو دوی رکوع نکوي چې کله دوی ته ویل شي چې الله ته سرونه ټیټکې لا يركعون نو دوی سر نټټوي فرمانبرداري نه کوي ویلن تباهدا یومئذ فدغ ورځ باندې للمکذبین د پاره د دروغ غړونکو فبأي حديث نو پکمه خبره باندې با بعده پس د قران نا يؤمنون دوی ایمان وروړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين